د مهمو خبرونو سرټکي. د یوناما په کوربهتوب د دوحې بهیر د خصوصي سکتور د کاري ډلې د غونډې جوړېدنه. د ملا برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د غونډې ترسره کېدل. د کورنیو چارو د وزیر سره د ضابط الامنیه قماندان کتنه. او پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا لاریونونو ته چمتووالی. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د سلواغې 21مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دوحې بهیر د خصوصي سکتور د کاري ډلې درېیمه غونډه د یوناما په کوربهتوب په حضوري او آنلاین بڼه د کابل ګرینډ هوټل کې جوړه شوې وه. غونډه کې د اسلامي امارت د بېلابېلو وزارتونو او افغانستان بانک استازو، د یوناما او ملګرو ملتونو اړونده ادارو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو سفیرانو، ډیپلوماټانو او کارپوهانو ګډون کړی و. د خبرپاڼې له مخې دغه غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه، چې لومړۍ برخه یې د ودې او شمولیت او دوهمه برخه یې د همغږۍ او روڼتیا پر موضوعاتو متمرکزه وه. د اسلامي امارت استازو خپلې لاسته راوړنې شریکې کړې او ګډونوالو د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې د همکارۍ پر دوام او لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د اقتصادي کمیسیون غونډه نن سه شنبه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ ترسره شوه. هغه لیکلي د غونډه کې د کبانو روزنې سکتور د پراختیا طرحه تایید شوه، چې له مخې به یې د هیواد په بېلابېلو سکتورونو کې د خصوصي سکتور د پانګونې له لارې په 6500 هکتاره ځمکه د کبانو د تولید او روزنې، 7900 کوچني، منځني او لوی فارمونه جوړ شي. د اقتصادي کمیسیون نننۍ غونډه کې د کرنې او مالدارۍ سکتور د پراختیا ملي پالیسي هم تایید شوې ده. د کرنې او مالدارۍ سکتور میکانیزه کول، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د څیړنیزو او ترویجي سیستمونو پراختیا، د اوبو لګونې سیستمونو مدیریت، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې د پانګونې ملاتړ او با کیفیته کرنیزو او حیواني محصولاتو ته د خلکو لاسرسی د دې پالیسۍ اساسي موخې ښودل شوي دي. بلخوا د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي ټاکل شوې سبا د چهارشنبې په ورځ د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د عزیزي ګروپ شرکتونو عمومي رئیس میرویس عزیزي په حضور کې د عزیزي ګروپ او افغانستان برېښنا شرکت ترمنځ د 845 میګاواټه لمریزې او ډبرو سکرو څخه د 5 پروژو د عملي چارو د پیل تړونونه لاسلیک شي. د ضابط الامنیه قماندان عبدالحلیم حلیمي د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته رسنیو ته ویلي خلیفه سراج الدین حقانی سره یې د لیدنې پر مهال د زابل د اوسیدونکو ستونزې د کورنیو چارو له وزیر سره شریکې کړي دي. ښاغلي حلیمي زیاته کړې چې د کورنیو چارو وزیر د دغو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. په مسکو کې د افغانستان سفیر مولوي ګل حسن په روسیه کې له میشتو افغان سوداګرو سره کتلي دي. مسکو کې د افغانستان سفارت ویلي چې په دې کتنه کې د متقابل تفاهم، همغږۍ، اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او دغه راز د افغانستان او روسیې ترمنځ په سوداګرۍ کې د شته ستونزو په اړه خبرې شوې دي. په دې ناسته کې افغان سوداګرو خپلې ستونزې او غوښتنې هم شریکې کړې او د اسلامي امارت د همکارۍ او پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. ورته مهال مولوي ګل حسن دغه سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې د 290 ښوونځیو ته د درسي کتابونو او د 9 قلمه اړتیا وړ درسي توکو د ویش لړۍ پیل شوه.
د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب رسنیو ته ویلي چې دا درسي کتابونه او توکي چې د پوهنې وزارت لخوا برابر شوي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. په دغو درسي کتابونو کې له 3م ټولګي نه تر 6م ټولګي پورې 147 زره ټوکه درسي کتابونه او 2 قلمه درسي توکي شامل دي چې د مرکز او ولسوالیو د پوهنې امریتونو له لارې به په 290 ښوونځیو وویشل شي. بلخوا د لغمان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز مهترلام او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د هغو 9 ښوونځیو ودانۍ بیا ورغول شوې چې د موسمي بارانونو او طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې وې. د لغمان د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل محب الرحمن مالیا رسنیو ته ویلي چې یاد ښوونځي د کوارموسي په مالي ملاتړ د یو کال په موده کې په اساسي او معیاري ډول رغول شوی چې ټولیز لګښت یې 19 میلیونه 378 زره افغانۍ دی. د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي کمیسیون په غونډه کې د روژې مبارکې میاشتې لپاره نوې نرخنامه جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د کابل ښاروالۍ اړوند وزارتونو ادارو او د سوداګریزو بنسټونو استازو ګډون کړی و. مسؤلینو ویلي چې دا نرخنامه د خلکو لپاره د مناسب قیمت او ښه کیفیت د تضمین په موخه ترتیب شوی او د پلي کېدو د ډاډ لپاره به یې دوامداره څارنه ترسره او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغانستان د ترانس افغان ریل پټلۍ په سیمه پروژه کې د ازبکستان د ګډون فرمان لاسلیک کړی او د امکان ارزونې اړوند چوکاټي هوکړهلیک یې تایید کړی دی. د ازبکستاني رسنیو د راپور له مخې دا هوکړهلیک یو 3 اړخیز سند دی چې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2025 کال د جولای په 18 لاسلیک شوی و او اوس د تاشکند له رسمي تصویب وروسته د عملي کېدو پړاو ته داخل شوی دی. یاد هوکړهلیک د ازبکستان د ترانسپورت وزارت، د افغانستان د ټولګټو وزارت او د پاکستان د ریل پټلۍ وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. جاپان په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یعنی پولیو د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف سره د 4.26 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. په کابل کې د یاد هوکړهلیک د لاسلیک په مراسمو کې د جاپان سفیر ګینچي ویلي چې دا مرسته د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا له لوري برابره شوې چې دا پروژه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق پلي کوي. د نوموړي په وینا د دې پروژې له لارې به په 14 ولایتونو کې له 19 میلیونه ډیر ماشومان تر 15 کلونو کم عمره واکسین شي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستې ده. مسافر وړونکي وسایط له دواړو لورو او بار وړونکي وسایط له ټیلرو پرته له شمال څخه جنوب لوري ته د تګ اجازه لري. نوموړي ویلي بامیانو کې د واورې ورښت له امله د حاجي ګک، قوناک، شاتو، بکک کوتلونو او د هنسیا دره پل بند شوی. یکاولنګ، دره یوسف او پنجاب آبقول کرمان میسرونه په لنډمهاله توګه تړلي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پراخو ولسي لاریونونو لپاره خپل تیاری پیل کړی دی. د دغه ګوند غړو ویلي مشورتي ناستې روانې دي او ممکن لاریونونه د ازادۍ یا مرګ تر شعار لاندې ترسره شي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دې تیاریو په لړ کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدي لپاره یو ځانګړی کانټینر هم چمتو شوی چې د احتمالي احتجاجونو پر مهال به د مرکزي سټیج په توګه وکارول شي. سرچینې زیاتوي چې د احتجاجونو د وخت او ځای په اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. د تحریک انصاف اصلي غوښتنه د خپل مشر افغاني لومړي وزیر عمران خان خوشي کېدل دي چې له 3 کلونو راهیسې په زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د سمندري ترانسپورت ادارې د تهران او واشنگټن ترمنځ په مسقط کې له غیر مستقیمو خبرو اترو وروسته هغو امریکایي بیړیو ته چې د هرمز له تنګي تیریږي سپارښتنه کړې چې د ایران له سیمه ییزو اوبو لرې پاتې شي. یا د ادارې امریکایي کاپیتانانو ته هم لارښوونه کړې چې که ایرانی ځواکونه د پلټنې لپاره سوداګریزو بیړیو ته وخیږي نو باید له زور کارولو ډډه وکړي او د پلټنې اجازه ورکړي.
بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې لاریون د خلکو مشروع حق دی، خو پر عامه ځایونو، دولتي دفترونو او عامه تاسیساتو بریدونه او د جوماتونو، کتابونو او ښوونځیو سوځول د دښمنانو منظمه دسیسه ده. نوموړي د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په مراسمو کې ویلي چې وروستیو اونیو کې سوله ییز لاریونونه د اقتصادي ستونزو تر نوم لاندې په تاوتریخوالي واوښتل او ځینو کسانو پکې وسلې وکارولې. د لیبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله 53 تنه مړه او لا درکه شوي دي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او د لیبیا له خوا د ژغورنې په عملیاتو کې یوازې 2 نایجیریایي مېرمنې ژغورل شوي دي. دغه کښتۍ کې د افریقایي هیوادونو کډوال سپاره وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې روان 2026 کال کې شاوخوا 500 کډوال د لیبیا څخه د مدیترانې سمندر ته د تېرېدو پر مهال مړه شوي یا ورک دي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر، اردن، ترکیه او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اسرائیل هغه پریکړه غندلې چې په لویدیځه غاړه کې د ښارګوټو د اوسیدونکو له لوري د لا نورو سیمو د غصب لاره هواروي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا پریکړه د اسرائیل له لوري د لویدیځې غاړې د اشغال ښکاره هڅه بللې ده. په ګډه اعلامیه کې د اسرائیل دا پریکړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې او ویل شوي چې دا اقدام د فلسطین اسرائیل د 2 دولتونو د حل لارې پر وړاندې خنډ ګرځي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیرې مریم بنت علي المسند پر ایکس لیکلي د ایټالیا په روم کې د خوړو د نړیوال پروګرام له مشرې سینډي مککین او د خوړو نړیوال پروګرام له ټیم سره ګټوره غونډه کړې ده. هغې ویلي چې دغه غونډه کې د روانو نړیوالو شخړو تر اغېز لاندې د بېوزلو سیمو د خوړو د خوندیتوب پر ننګونو خبرې شوي دي او ټینګار شوی چې د ګډ کار او نوښت له لارې باید مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره د 20 ورځې نړیوال جام سیالیو په لړ کې ټاکل شوي سبا افغان کرکټ ملي لوبډله په خپله دویمه لوبه کې د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دا لوبه سبا د چهارشنبې په ورځ سهار په 10 بجو او 10 دقیقو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي په لوبغالي کې پیلیږي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې ده. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.